السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن به مون د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر اخلاق باندې خبره کوو چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو. الله تعالی په قرآن کې وایي چې ای زما حبیبه ته د اخلاق په اعلی درجه باندې ستا اخلاق ډیر اعلی دي. و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې را روانو نو یو بوډیا وه دې داسې څه سامان جمع کړی و داسې غوټې شان دی چې هغه خپل سامان یې راتړلی و. نو بیا د یو مزدور په انتظار باندې وله. نو چې کله زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه تېرېدو نو بیا ورته ویلې چې دا څه غواړې دا سامان دا سره راسره دی. نو هغه ویل چې د مزدور په انتظار یم چې دا راسره والي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کومه سامان چې و که نه نو دا یې ورسره راواخېستو او ورسره روان شو. بیا یې تپوس پرې وکړو په دې بوډۍ ښځه باندې. ورته ویلی چې ته چېرته روان یې؟ هغې ویل چې زه مکه پرېږدم. ول ته مکه ولې پرېږدې؟ نو دوی ورته ویلې چې ما ته چا ویلی دي چې دلته یو ځوان چې کوم دی یو زلمي د نبوت دعوه کړې ده هغه چې زمونږ څومره خدایان دی که نه هغه نه مني او خو یو نوی مذهب راوړی دی. نو په لاره باندې چې د دې په خوله باندې څه هم ورتلو چې څومره غصه د دې په زړه کې وه ټولې خبرې ټوله غصه یې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایستل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارې کې ورسره روان دی نو دې ته غږ نه کوي. و چې کله منزل ته ورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هغه سامان کېښودلو چې را روان شو چې را واپس شو. نو دې ښځې ورته ویلې چې ته دا خپله مزدوري خو واله که نه؟ ده ورته ویل چې نه چې تا ته کله هم د شي ضرورت او د مزدور ضرورت وي نو بیا مونږ ته غږ کوه مونږ به تاسو ته راځو. نو دې ښځې ورته ویلې چې اچھا خپل نوم خو راوښیه ستا رنګه ځوان چې کوم ده ما په پوره مکه سره چې په پوره عرب کې مې ستا رنګه کس نه دی لیدلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې زما نوم محمد ده. هغه محمد یم زه چې د چا نه تا مکه پرېښدی چا د وریجې نه. زه د الله رسول یم زه الله تعالی آخري نبي رالیږلی یم. نو هغه بوډیا ورته ویلې که چېرته واقع ته د الله رسول او که واقع الله تعالی ته نبي راستولی نو زه نن ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا سامان واپس درواله مکې ته ولاړ شو. دین اسلام چې کوم ده که نه دا د اخلاق په ذریعه پیلاو شوی ده. دا د تلوار یعنی د تورې په ذریعه باندې دین اسلام نه دی پیلاو شوی. که چېرته دین اسلام د تورې په ذریعه پیلاو شوی که چېرته دین اسلام د تلوار په ذریعه پیلاو شوی وی نو غزوه بدر کې چې 313 مجاهدین د زرو په لشکرو په مقابله کې وو چې د دو سره نه مال و نه اسباب و هېڅ هم نه و ورسره سوای د الله د ذات نه بل خو د دو سره څه نه. نو چې کله دا 313 مجاهدین زرو کسان ته شکست ورله ورکو نو په هغه ټیم خو چا کلمه نه وویل. نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه او د عام معافي اعلان یې وکړو چې ای خلکو واورئ که چېرته تاسو د مونږ سره لاړ شئ هم به تاسو آزاد یاست او که چېرته تاسو د ابو سفیان کور ته لاړ شئ. ابو سفیان چې په هغه وخت کې مسلمان شوی نو که چېرته تاسو د ابو سفیان کور ته لاړ شئ هم به تاسو آزاد یاست او که چېرته تاسو د خپل کور کې کښېنئ دروازې درپسې بندې کوئ هم به تاسو آزاد یاست. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام معافي اعلان وکړو. نو چې کله کفارو د ده د اخلاق ته وکتل نو بیا اسلام قبول کړو. د ابو جهل زوی اکرمه چې کله دا واورېدو که نه نو هغه هم اسلام راوړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. نو دا یو شی یاد وساتئ نن سبا زمونږ په معاشره کې نن سبا زمونږ په کور کې چې دا کومه بېسکوني روانه ده که نه د دې مین وجه دا ده که نه چې زمونږ اخلاق صحیح دی. مونږ په اخلاق په هغه درجه کې یو چې مونږ سره مور خبره کوي مونږ سره پلار خبره کوي مونږ سره مشر ورور خبره کوي یا مونږ سره خور خبره کوي یا مونږ سره تره څوک هم چې د مونږ سره خبره کوي نو بیا مونږ هغه خبره داسې اورو که نه چې مونږ پوره سوره شو او مونږ ته غصه راته راځي ځکه چې مونږ کې برداشت نشته دی.
دا یاد وساتئ که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو په زندګۍ کې د سکون راشي نو تاسو به په خپله زندګۍ کې ښکلي اخلاق راولئ. اوس دا ښکلي اخلاق چې کوم دی اخلاق به څنګه صحیح کوو؟ اخلاق چې کوم دی که نه د دې دپاره د یورپ د کتابو ضرورت نشته. د اخلاق دپاره که نه د نورو خلکو اسټریانې وهلو ضرورت نشته. د اخلاق دپاره ته صرف اور صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ووایه اور د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ووایه نو ته به کامیابه شې. چې کله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وویلو که نه د ده په سیرت کې الله تعالی داسې کمال یخته دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې الله تعالی داسې یو نور یخته دی که نه چې ستا په زندګۍ کې به نور راځي، ستا په زندګۍ کې به سکون راځي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو په کور کې دې سکون راشي او ستاسو د کور مسلې مسایل دې حل شي نو تاسو یو کار وکړئ چې په خپله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت واورئ اور خپل کور والا ته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وښایاست نو بیا به تاسو وګورئ چې ستاسو کور کې څومره د سکون فضا او د سکون ماحول راځي. نو دا ویډیو چې کومه ده که نه دا په وار په موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت حواله سره د اخلاق د حواله سره به موږ خبره کوو اور دا ویډیو صرف د ځان سره مه یږدئ او کوشش وکړئ که نه دا به نورو خلکو سره شیر کړئ چې یو کس هم په ښه لاره باندې ستا د وجې راشي که نه نو الله تعالی به د هغه ډېر زیات اجر تعالی درکوي. نو د الله تعالی څخه دعا کوئ که نه چې الله تعالی دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت او په اخلاق باندې د چلولو او عمل توفیق را راکړي.